او قصه پیښه سوې ده، خو علماو دا ذکر رد کړې ده چې عایشه رضی الله عنها هلته وړه وله، دا رسول الله واده نه ورسره کړی، معلومات نه لري. معاویه رضی الله عنه لا په دې زمانه کې کافر و، ایمان یې نه درلوده، نو دا هم قابل د اعتبار نه ده. د جمهور علماو خبره داسې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم دا تک چې سوی ده دا څوک سوی ده؟ یقظتن سوی ده، په ویښه باندې سوی، په ویښه رسول صلی الله علیه وسلم هم اسرا په ویښه سوی ده، هم معراج په ویښه سوی. شهاب الدین آلوسی رحمه الله وی دا د جمهور علماو رایه ده. او د جمهور علماو طالبانو ورونو یو عمده دلیل د جمهور علماو دا ده که دا په ویښه سوی وای نو بیا د مکې مشرکینو ولې رسول الله سره څوک په ویده باندې که بالفرض په ویدهتوب سوی وای نو د مکې مشرکینو ولې د رسول الله سره جنجال کو؟ خو جنجال خو د رسول الله سره دی وجې نه وکړو چې ته دروغ وایې، که خوب وایي نو هغوی کله جنجال که خو خوب ده، نو خوب کې خو هر چیرې سړی ځي. عمده دلیل دا ده. او بس دا دویم مذهب. دریم مذهب دا ده لکه قاضی عیاض و قاضی ابوبکر ابن العربی و امام بغوی، دوی دواړه وایي چې دواړو احادیثو باندې باید عمل وسي. دواړو علماو چې کوم روایتونه کړي دي، نبی علیه السلام دوه وارې تللی، یو وارې په ویښه باندې تللی ده او یو وارې په خوب کې تللی ده، او په دواړو احادیثو د عمل وسي. دا د امام بغوی رایه او د قاضی ابن العربی رایه، د دوی دا رایه ده. او طالبانو ورونو څلورم قولم سته ده. څلورم قول دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم له بیت المسجد الحرام نه تر مسجد الاقصی پورې دا په ویښه باندې و، اخواته بیا په ویښه باندې و، اخواته بیا څوک و؟ هلته بیا رؤیت د زړه، له مسجد الحرام نه تر مسجد الاقصی پورې دا د سر په سترګو باندې لیدل ول او تلل ول، او اخواته چې ول اخواته تک چې رؤیاءن و، د زړه تګ و او د زړه لیدل ول. دا د بعضې نورو علماو رایه ده. نو څلور اقوال سول پکې. بعضې علما وایي چې دا کېدلی نسي، څنګه نبی علیه السلام دومره لوی مزل وکړ. صحیح دا د طالبانو ورونو بالکل ثابت ته د جمهور امت تقریبا احادیث د معراج چې دي د حد تواتر ته رسیدلی دي. علماو په دې باندې بیخي ډیر زیات احادیث را نقل کړي دي. نبی صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تله نو د مسجد الحرام نه چې بیت المقدس ته لاړه، علما دې کې اختلاف لري، ډیر اوږده بحثونه دي طالبانو ورونو. یو بحث دا ده چې دا براق کې نبی علیه السلام شاته سپورو که مخته سپورو، او جبریل علیه السلام مخکې و او که شاته ردیف و، او که داسې چل و چې نبی علیه السلام تنا په براق سپورو او اسرافیل علیه السلام و جبریل علیه السلام یو سائق د براق و بل قائد د براق و. داسې اقوال هم سته پکې. او یوه خبره چې علامه شهاب الدین آلوسی رد کړې ده، هغه وی له دروغو نه ده. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته ورسېده نو نبی علیه السلام وی دروازه د اسمان چې ده دا صخره د بیت المقدس ده. بیت المقدس کې طالبانو یوه تیږه ده په هوا ولاړه ده، تاسې که عکسونه لیدلي وي. نو په دې چې نبی علیه السلام ودرېده وایي کږه سوله، چې کږه سوه نبی علیه السلام داسې لاسونه پې کېښودل. هلته د رسول علیه السلام د لاسونو او د نبی علیه السلام د پښو هغه نقشونه پکې سته، خو دا اصل نه لري. علماو رد کړې ده دا خبره. او یوه بله خبره هم علماو ذکر کړې ده، اگر چې روح المانی د علامه نورالدین عبدالرحمن جامی رحمه الله نم نقل کړی. جامی دشتی، هراتیانو دشت په نامه جای خو سته که نه هرات کې؟ جامی دشتی. طالبانو ورونو د غنیم نقل کړی. دا بیخي بله خبر ده. طالبانو یو عالم د غیب ده، یو عالم د شهادت ده. په عالم د شهادت کې وی چې ګرځي
نو الته سړی سره له عناصرو ګرځېدلی سي. انسان طالبانو دا انسان ده کنه، انسان کې مادام سته ده کنه. نو انسان چې په عالم د مشاهدې کې ګرځي څوک ورسره سته، د ماده او عنصریات ورسره سته. او یو چې عالم د غیب ته ځي، عالم ته غیب ته چې ځي بیا دا تلل داسې دي چې له مادیاتو نه به وځي. نو روح، دا روح څه ده؟ دوی داسې وایي دا بعضې علما چې روح المانی نقل تیر کړی ده. یو لغه علماونه عبدالرحمن الدشتي الجامی ده، هغه وایي چې انسان دوه دنې دا روح